جالبه پوښتنه یې راڅخه وکړه دلته نفر ناست و او دا واقعیت دي دا پېښېدونکي دي تاسو به هم ورسره پېښ شوي یا به تاسو ورسره پېښ کېدونکي یاستئ نو مخکې له دې چې دا واقع وښي تاسو باید زده کړئ که ژبه د باید زده کړو نه ده چې ولا دا بېحیایي ده یا نه ده نو دلته وایي څنګه وایو دا تیز یا خطایي چا نه وشوه یا تیز چا واچو جالبه جمله ده دا نفر راته وویلې Wer hat gefurzt? Wer hat gefurzt? یعنی کله چې چا نه خطایي وشي که چېرته ډک وي یعنی اتمبم وي نو او نه به هغه ده چې په باد خارج کړي دا یو حق مسلک هم ده نو وایي دا چا واچو نو دې وخت کې بل ورته وایي ما خو هېڅ غږ نه ده اورېدلی ich habe keine Stimme gehört ما هېڅ غږ نه ده اورېدلی نو زده کړئ ژبه ده باید زده کړئ دا واقعیت پېښېدونکي دي ما خو ورته دغه بوران ټاپ ماما یو ځای کړی ده تاسو هم زده کړئ